د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې وروستۍ بریا ته کورني او بهرني غبرګونونه. د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې د بنگلادیش پر وړاندې د افغانستان له بریا او نیمه پای لوبې ته له وتلو وروسته په کور دننه او بهر کې یو شمېر سیاسیونو او لوبغاړو د دې بریا له امله مبارکي ویلي او نظرونه یې څرګند کړي دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویلي مولوي امیر خان متقي په نړیوال شلوریز جام کې د بنگلادیش پر وړاندې د ملي لوبډلې د بریا او نیمه پای لوبې ته د لارموندنې له امله لوبغاړو او هیوادوالو ته د مبارکۍ په موخه له راشد خان سره د موبایل له لارې ویډیويي خبرې وکړې. د اطلاعات او کلتور وزارت نشراتي مرستیال حیات الله مهاجر فراهي پر خپل ایکس پاڼه لیکلي افغان کرکټ ملي لوبډله په لومړي ځل نیمه پای لوبې ته ووته او د افغانانو د کرکټ په تاریخ کې دا مهم ګام دی. د اسلامي امارت په تیره دوره کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر مولوي عبدالسلام ضعیف هم پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د بنگلادیش پر وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بریا او نیمه پای لوبې ته وتل دي خپل لوبډلې او ټولو افغانانو ته مبارک وي. خواني ولسمشر حامد کرزي پر خپل فیسبوک پاڼه د هیواد د کرکټ ملي لوبډلې د بریا په مناسبت ټولو هیوادوالو د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړو ته مبارکي ویلې ده. ورته مهال مخکنی ولسمشر محمد اشرف غني هم پر خپل ایکس پاڼه په شلوریز نړیوال جام کې د کرکټ ملي لوبډلې نیمه پای لوبې ته د رسیدو له امله مبارکي ویلې ده. دغه راز په تیر حکومت کې د ملي روغې جوړې عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي کرکټ د افغانانو د خوشحالۍ او یووالي غوره وسیله ده چې یو ځل بیا یې ټولو افغانانو ته خوښي ورکړه او د دې تاریخي بریا له امله یې ټولو هیوادوالو ته مبارکي ویلي او د کرکټ ملي لوبډلې ته په راتلونکي لوبو کې د بریا هیله ښودلي. د کرکټ ملي لوبډلې د شلوریزو لوبو لوبډلمشر راشد خان هم پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي ربه ستا ډیر شکر دا تاریخي بری دی ټول افغانستان او ټولو مینوالو ته مبارک وي. موږ په لومړي ځل د کرکټ نړیوال جام سیمي فاینل کې یو. ستاسو د ټولو له دعاګانو او نیکو پیرزوینو یوه نړۍ مننه. هیڅ الفاظ نه لرم چې دا خوشحالي پکې څرګنده کړم. همدارنګه د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي درنو هیوادوالو دغه ستره بریا مو ډیره مبارکه شه. افغان اتلانو دا وښوده چې د ګران افغانستان رښتینی اتلان دي او هیواد ته یې ستره او تاریخي خوښي په برخه کړه. دغه ستر تاریخ او بریا د یو ځل بیا ټولو هیوادوالو ته د زړه له کومې مبارک وي. دغه راز منظور پښتين هم پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي ټول افغان ملت او کرکټ لوبډلې ته د نننۍ کرکټ بریا نیکمرغه وي. الله تعالی دې په راتلونکي نوري خوشحالۍ هم ورنصیب کړي. د ګیانا ولسمشر ډاکټر عرفان علي هم پر خپل فیسبوک پاڼه د کرکټ ملي لوبډلې د لوبغاړو انځور خپور کړی او د هغوی ستاینه یې کړې ده. د هند کرکټ ملي لوبډلې پخواني لوبغاړي سچن ټنډولکر پر خپل فیسبوک پاڼه د افغان لوبغاړو له عکس سره لیکلي افغانستان د نیوزیلند او استرالیا په څیر ټیمونو ته په ماتې ورکولو سره سیمي فاینل ته لاړ. د حیرانتیا وړ او د نن ورځې بریا ستاسو د زیار او هوډ څرګندونه ده. دغه راز د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې پخواني لوبغاړي شاهد افریدي هم پر خپل فیسبوک پاڼه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته د دې بریا مبارکي ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال شلوریز جام سیالیو د اتو غوره لوبډلو پړاو کې بنگلادیش لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دغو سیالیو کې نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړه. دغه راز له یادې بریا وروسته په کابل، خوست، ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې خلک سړکونو ته راووتل او په خوښیو او ولولیو د بریا ونمانځله.